څنګه چلې زړګي موبایل له خوښ شو که نه؟ او یاره خوښ مې شو. ښه چې اوس ته پسې سایکل ولمه شیخ ارادي دې راته ښه نه ښکاري، دا واپس واله دا موبایل. اخیر کار کومه پوره ویډیو چې وا د ډیرو کسانو فرمایش و چې دا کومه ویډیو چې ده یعنې د مدثر ورسره دا کم ډینجر مومنت چې دی و د دې دا ویډیو په کار ده. نو اخیر کار هغه ما پیدا کړه، دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم، تاسو یې کتلی هم شئ. په دې باندې زه خبرې ډېرې کول غواړم هم نه، ځکه چې آلریډي 2-3 ویډیو ما هغه په دې باندې جوړې کړي دي چې څه قسمه حرکت دی وکول، د هغې نه پس چې بیا د دې کومه جدایي راله هغه اوس هم په ټیک ټاک کې شروع ده. یعنی خلک د دې د کم تصویران چې دي هغه رلي او لګی او داسې د غمونو کم سازونه چې دي هغه پې پرېږدي. به هر حال هغه به تاسو ټول ښه کتلی وي، خو تاسو سره به زه شریکه کوم چې قومي لوط یو قوم و د نن نه یو څو سوه کاله مخکې په هغو باندې یو عذاب راغلی و او د هغه عذاب له سببه چې کم دی هغه ټول هلاک شوي وو او کم عذاب پې هم د دې د وجې راغلی و چې هغو کې کم د هلکانو کار دا کم چې تاسو په سکرین باندې وینئ داسې قسمه چلونه چې کم دی په هغو کې سیوا شوي وو، نو د هغې وجې نه په هغې باندې کم عذابونه چې دي هغه راغلی. که نن سبا موږ خپلې معاشرې ته وګورو، خاص کر کم پښتانه چې دي دیو ته وګورو، نو په هغو کې هم هغه اثرات چې دي هغه ډېر زیات شروع شوي دي. لکه تاسو دا وخت دا په سکرین باندې کتی شئ د دیو کومه معامله چې روانه وه په ټیک ټاک باندې، نو هغه هم د 2-3 کالو نه هغه چلیږي. یعنې کوم دا مدثر چې و پهله ورسره یو ځای و، بیا چې هغه جدا شو نو بیا به خلکو د هغې کوم تصویران چې دي هغه راغېسته و داسې شیر کول به د غمونو کوم سازونه چې دي هغه به پرې لګول. یعنی زه هریان دې ته یم لکه اوس په دې ویډیو کې دا د معاشرې له هغه پیغام څه ورکوي چې تا یو پردی هلک هغه رانیولی دی ډېر زیات کم عمره و هغې سره داسې ته حرکت کې باقاعده تی بیا ویډیو کې، نو ته خلکو له هغه پیغام څه ورکوي. ډېره زیاته شرمناک افسوسناک کم کارونه چې دي هغه شروع دي، خو دغه ویډیو زیات تر ملګرو غوښته نو ما غوښته چې هغو سره هغه شریک کړم. دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره شریک کړه. امید کوم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.